السلام علیکم. یو تازه ترین اپډیټ در کوم چې په بنو کې کوم کسان په ګولو باندې لګېدلي په هغې کې ډېر زیات کسان چې دي هغه مړه شوي. تقریبا دا تعداد چې دی د 1.5 سلو نه اوښتی دی. 1.5 سلو نه زیات کسان چې دي په دې کې مړه او زخمیان دي چې اوس مهال د بنو په ایمرجنسي کې پراته دي. او خبره دې حد ته را رسېدلې چې په ایمرجنسي کې اوس ځای هم نشته دی، یعنې حالت ډېر زیات خراب دي. بله اړخ ته داسې اوازې هم اورېدل کېږي چې د بنو کوم هسپتال دی هغې سره نږدې هم داسې څه د دماکو اوازونه اورېدل شوي دي. نن داسې کار شوی و چې په بنو کې یو احتجاجي مظاهره وه، یعنې د امن یو مارچ، او په دغه مارچ باندې ډزې شوي دي. د دغه ډزو په نتیجه کې ډېر کسان مړه شوي دي، ډېر کسان زخمیان دي، او کوم چې زخمیان دي هغوی زر تر زره په هسپتال ته رسول شوي دي، خو د ډېرو حالت پکې تشویشناک ښودل کېږي. نو دوستانو دا یو تازه ترین اپډیټ تر موږ را رسېدلی و چې ویل کېږي دغه تعداد چې دی دا د 160 یعنې 160 170 نه یا د 1.5 سلو نه زیات شوی دی، او دا تعداد نور هم په بره باندې روان دی، یعنې ډېر کسان پکې مړه او زخمیان دي. الله تعالی دې زخمیانو ته روغ صحت ور په برخه کړي، او کوم کسان چې مړه دي الله پاک دې د هغوی مغفرت نصیب کړي. ډېره مننه. د ویډیو د کتلو مو خوشحاله اوسئ. زموږ چینل هم ضرور سبسکرایب کړئ.